خلی نور تاسو چې پزان کې بیلچه والی کوسونه ورکوي ها حال کې ستا د ټول خاندان دغه کار کوي کنه بل چا الکه نو ټول که دا زما د تر لور د قربان مو شمه 130 کسان ناست دا زما د تر لور د سیدا کسان په خپل په خور باندې واچو د نسري بچي ته زما خور شوې خورنده شو نو سو کو بس خبره ختم الکه ډبل ټیپ کوی گیفټینګ کوی ډبل ټیپ کوی کړه خراب ها عزتونه الکه د چا عزت مو خراب کړي خو کوسونه دي نه خای کنه اے ګور هر انسان مجبور دی مجبوری باندې نو د مجبورۍ نه وکوس خای د مجبورۍ نه وکوس تاسو کار دې چې دلته جنکین پر بنډې پړوا کوس پنور کوي ګوره گیفټینګونه درته کیږي خاله پرده په واچو نه پرده په څنګه واچي په یو کس په پرده واچي چې یو غلطي دی وشي دا خو په هر منیګن باندې کوس خای په دې په پردی اچي ستاسو سره کیمونه کوي پروا 131 کو پنشمنت رالی د علي شارالو د پروا رالو ما یو خبر اورا کو هغه پنشمنت راغلی دي کنه ستا کار چې اخی باندې پرده واچي صحیح دا هغه دې ګور ځان مو ګناګار وا خدای پاک وای زما یو من خدای ګوره تا د کوس ویډیو راغلی پکار د چې راغلی ما شو کړی و تاسو ما ښکارا کا قسم په بچون کې طاقت لري نو خو خبره ده کنه نو خو تاولې ناراضي تو پر تو دا کار میو کو کنه زه به ته ما ته لکونه ببلې کېږي زه درته خبره کوم کنه نو زه کوم دغه خبره کوم کنه چې ستا تصویر زولې نه لګوم خو ستا د کوس ویډیو نه راغلی کنه ته کوم دلته مطلب ټیک ټاک نه کې دیو په منیګنو کوسونه خې په منیګنو زکه زه شرموم چې دا گیفټینګ دومره ضروری نه ده مر تو پر تو ګورا هغه چې کی چا عزت کی هغه نه کی نو تو هو کنه ته په ځان هغه باندې پرده واچو ګورا چې تا یو پرده واچو الله پتا باندې لس پردې به واچو زه خبره ته کوم دا پروا نه ده دا پروا وره خبره ته کوم دی پروا ته ما خور وي ما زما دین په دنیا خوري دی زمانه غلطي شوی ده ښا ما وی زما دین په دنیا خوري ښا بیګای بل پنیشمنت رالو دا و نه ښکاری اوس نه بیګای بیا کوسو خولو پدریز درې کوسو خولو نه دې کوس ته پاره مسافر څومره سخت تیرولې ظالمانانو نه دې کوس ته پاره مسافر څومره تکلیفونه کول کوس دې ته پاتې شو منیګنو ته پاتې شو دا تاسو وای نه یو کوس منیګنو ته پاتې شو ما ته خو نه ښکاري ورګه یو منټ ځا کیمرا بل طرف تاړو مې یو منټ ښا لکه ښکارا کزم ګورم ها خلی نور تاسو چې کوسونه نه دی ورکړی تاسو کوسونه دي سو کوله کوي کنه قوم خو دلته مطلب په کوسونو باندې گیفټینګ شروع کو اوري قوم خو ګوره تاسو ته ورګه تاسو بلې مشهور خزه خیمه ښا ما تم دا شانتي په گیفټینګ کیږي چې په پنیشمنت بنو کوم پلا نه دا شی چرته ونه کې دا زون دي دا ډېر محترم دي دا څوک ته ورګه چې بل جوړ کو قوم ته پیدا واغستي ته خو په څه میچازي کې قوم په منیګنو باندې دا چې نه کوي خصپا وای ګوره دا وای نه صفا وای نه کوي دا ورته کې دی ورګه د علي شاه ویډیو درته خیمه ته ټولې پیجنې حرامې ته په پردي اچي اور دې کې کنه چې یو لګي وبلېری منیګنو ما سره بربند ویډیو غانې پرتی دي دا ویني دا ما سره مکملي بربند ویډیو غانې دي غلط کار کې ډېر غلط کار کې کنه دا وای نه دا ګوره دا وورو دا اوستره دا دا وای نه دا پښتو ده دا غیرت ته ښا د زینب خور قسم ده د زینب د خور خبري واوره ښا اغه لکه په جړاګانو جاړي اوري دا وای نه دا رنډې خو کوسونه ورکه حضور نه مطلب نور خاندان لږه موبایل خپل ټولې ویډیو باندې ډیلیټ کی ماته نمبر ډیلیټ کی ما د دې نمبر بلاک کو ما خپل نمبر کو ادا ورته وی چې دا راته قسم دې کومړه وی کنه جنازې له هم نه ناراضم دا مې ورته وی ځکه چې زما عزت ډیر زیات ګران دی ما د خپل بچي په عزت ډیر ګران دی زما خاوند ته ارسم دی دا وینا دې کوس ورکو د دې خور ته وس خاون ویلې وی تعال طلاق در کوم وستا خور په ټیک ټاک کې کوس ولي ورکو وینا د دې کوسو د لاسه د نور خاندانونو خرابېږي دیو خو په کوس کې مولای والی دیو خو په کوس کې بادرنګ ول دی یو منیګن د پاره زه خو لیوانه نه یم چې دیو زو کنځم دا ونده قوم غلط دی سایمې قوم غلط دی دا شی چې تاسو له خدای پاک درکړی دی که نه د دې دپاره مسافر ډېرې سختې تېروي ډېر په خراب ګوره زه په خپل اوس په مسافرۍ کې یم زه وایم زه په ګاډي کې ناست یم د دې دپاره مطلب خلک ډېرې سختې تېروي قوم راشت په منیګنو کې
قوم ته چې یو مې پلی شي د شپې مطلب په کوس کې ګوتې وي قوم ته چې یو مې پلی شي د شپې په کوس کې نیمه ګنټه یوې زنانه بیګا په ځان کې بیلچه والی بیلچه دا بسکه دوه رکعاته نه په لاس ولات حاجت وکړه خدای چې کوستي چال نه دی ورکړي ګفټر سړی ته چې د کوسو خولو په شرمونه یو شرمولې اوري دا ګفټران ډېر آرامیان دي دا خو کوسونو پسې ګرځي کومره زه ما دا کار وکړ کنه الله دې ما مړ کړي خدای دې ما مړ کړي نو خو چې هر وشتر ستا په شان وې ګوره تو مهنت کې تو چېږي وې یا تو د خولي صفایي کې خولي کنزل کې پنشمنټونه التی جان کته جان برا لاړ شي واتساپ کې نیمه ګنټه پکې ګوتی وې خبره ختم ګډیا جانانا دا ګډیا جانان راغلو دا زموږ گیفټر دی خلکو په کوسونو کې پیدا وکړي او تاسو پته شي میچازي کوي ورکوي قوم ورکوي په کوس باندې خو 2 منټ مزه دا کوسونه باندې څه کې دومره خاص کوسونه دي دومره خاص کوسونه نه کوسونه خو نشته ګیراجونه دي ګیراجونه ګوري کنا مېن شي پکې خو دومره خاص کوسونه باندې زه وایم چې څنګه کولما ته خولټه راځي ما یاد نه کوسونه نه دي نو کوسونه نه دي ګیراجونه کوسونه نه دي د ټیک ټاک 97% جنکو سره ګیراجونه دي مولای پکې والی بادرنګ پکې والی ټیپری پکې والی بیلچی پکې والی دي ولې چې ګفټر خوشاله نو سنه څه خو ورته رکې کنه دادا د سو یار څنګه حالات دي نو ولې ما تا ته ونه خولو ګوره ما خو تا ته وخولې که نه دا ګوره دا ما چې کوم وخولې دا ته نه پېژنې ستا د قرآن وایي دا په ټیک ټاک کې نه دي شته اول ما آخر ورځ زه ستا په د ټیک ټاک لایف کې رالم کنه ما وکتل کنه بیا ما چا نه واغستو ما وی چې دا ویډیو ما ته ولېږې دا اختیار دي که دروغ دي ما بیا وکتل دا ټول رشته دي دا ټول ګوره زنانه ګوره پرون په 7000 کې ورته پلی شوي دا پنشمنټ کې زنانه پنشمنټ هغه کې د واتساپ په ځان کې بیلچه والی ناوینا د دې کوسونو د پاره به مسافرو سختې تېرولې ډریلې به یې چلولې زما آی ډي به ځي ته څنګه چغې ولې زمونږ دا ولې نه ځي آی ډي دې لاړ شي په آی ډي سره کې خو کوسونه کنټرول کوي خلکو ته وایي کوسونه کنټرول کوي خپه نه روایه مونږ غریبانان یو سپورټ وکړي نو تاسو په ګلانو کې په دې کې وایي که نه ګوره زه اوس ما ته څونه سکول کېږي غوږ ورته کېدی هلکه کور هم شته جایداد هم شته پټي هم شته په سپینه جامه کې وروره زه خیراتي راغلی یم د الله د رضا دپاره ځان برباد کوي ما آباد کوي خیرات راولئ ستاسو په پیسو باندې خو زمان یا ریډبولیس کې ریډبول ستاسو په پیسو باندې خو مونږ ځمکې واخېستې خیرات راولئ اوس ورته غوږ کېده ورته پرته ته د پیسو باندې څه کې تمره ښایسته غټ غارې کې ناستې دا خو د دوی په پیسو مې اخیستې مونږ ته سایما چاته وایم مونږ ته به اول په کلي کې خلکو نایان وي اورې اوس چې پیسې مې وګټلې اوس د هغې کلي مونږ خانان یو شی راولئ خیرات راولئ په سپینه جامه کې خیراتیان راغلي راولئ تا ته پیشپلې وکړي که نه تا ته خو سپي غوانتې ټوکړه ورکوي نه زه خو خیرات غواړم ګوډیا جانانه خیرات راوله خیراتو په ګلونو کې مه راوله چې د منیګن نه خیرات کمې زوی نه قبلوم دې ته پیشک راوله ځه یو پیشک درته پیشکه به راولې خو بیا به ورته په وټساپ کې پیشکه تو زه ولې ښکاره کوم نو ته څه دا پیشکې نو دا زمري چې خلک ولې فی سبیل الله ولې دا خو د ورځې زمری ولې د شپې دغه چینده خو ګوري کنه ته د پخور خو کوڅه ښکاره که کنه ما ته خو نه ولي چې زه ورته ښکاره کوم نو خو دغه خو زه وایم نو ما ته څنګه راولي نو زما سره خو پلاستیک هم نشته چې زه ورته وښیم دا ګفټران خو لیوني نه دي دا سپي خوړلي دي د پښتون د 1 روپۍ اته نیزونه دي صحیح ده دا کوس ګوري او پلی کوي داسې څوک لیوني دي چې پلی کوي کمخلي نو داسې ګرمي مو شورئ داسې چېرته پلی کوي ولې داسې زمونږ د مور مړونه دي چې پلی کوي کوس به ورته ښې بادرنګ به پکې وایي نو پلی به درته کوي دغه ورکي که نه په الله رضا باندې ورکي که نه د الله په رضا خو دې زه غواړم خو دغه لږ دی دغه لږ راولي د الله په رضا خو دا رامیان لږ راولي که نه په منظري باندې به ورته ښکته زمری ښې په یونیورسل باندې ورته ښکته یونیورسل ښې الله خوشحالېږي که نه چې خپل ځان ته اخلي که نه
هغه بیا غریبان تم واخلي صحیح ده نو غریبان چرته دي نو وس تو غریب ای زه غریب یم تو وروسته زما سره دا ګاډی دی زما سره دا ګاډی دی زه غریب یم زه خو خیرات د هندوانو مال دی به مړانې خوري یا تو غریب ای خو سخت تیرولې ټریلې به چلولې زما آی ډي به ځي ته څنګه چغې ولې زمونږ دا ولې نه ځي آی ډي دې لاړ شي په آی ډي سره خو کوسونه کنټرول کوي خلکو ته کوسونه کنټرول کوي کوسونه کنټرول کوي خپانه روایه مونږه غریبانان یو سپورټ وکړي نو تاسو په ګلانو کې په دې کې وایي کنه ګوره زه اوس نه ما د سول سکول کې وګ ورته کې دی الکه کورم شته جیداد هم شته پټیم شته پسپینه جامه کې رو زو خیراتی راغلم د الله د رضا د پر ځان برباد کړي ما آباد کړي خیرات راولې تاسو په پیسو باندې خو زمان یار ریډبولیس کې ریډبولیس تاسو په پیسو باندې خو موږ اسمه کې واغستې خیرات راولې اوس ورته خو کېدا ورته پرته ته د پیسو باندې څه کې تمره خیستا غټ اغدار کې ناشته دا خو د دې په پیسو مې اغستې مونږ ته سایما چاته وای ما مونږ ته باول په کلی کې خلکو نایان وی اوري اوس چې پیسې مو وګټلې اوس دا کې مونږ خانان یو شهر راولې خیرات راولې پس مینه جامه کې خیراتيان ناغل راولې تا ته پښپ لیو کی کنه پښپ تا ته خو سپي وانت ټوکړه ورته سپي وانت نه زه خو خیرات غواړم ګوډیا جانانه خیرات راولې خیرات په ګلونو کې مراوله چې د منیګن نه خیرات کمی زوی نه قبلوم دته و پښک راوله ځه یو پښک درته پښک براولې خو بیا ورته په WhatsApp کې پښک ته زه ولې ښکارا کوم نو ته څه دا پښکی نو دا بس مری چې خلک ولې پیسه بي لله ولې دا خو د ورځې زمره ولې د شپې دغه چنده خو ګوري کنه ته د فخور خو کو ښکارا کنه ما ته خو نو ولې چې زه ورته ښکارا کوم نو خدای خو زوم وایم نو ما ته څنګه راولې نو زما سره خو پلاستیکم نشته چې زه ورته وخیم دا کیپټران خو لیونی نه دي د سپي خوړلې دي د پښتون د 1 روپیا تا نزونه دي صحیح ده دا کوس ګوري او پلی کوي دې څه لیونی دي چې پلی کوي قمخلي نو دا سړي ګرمي مو شوري ولې دا څه چرته پلی کوي ولې دا څه زمونږ د مور مړونه دي چې پلی کوي کوس په ورته خې بادرنګ به پکې وای نو پلی به درته کوي دې څه ګان نه کوي لیونی نه کوي دغه ورکی کنه په الله رضا باندې ورکی کنه دا الله پر رضا خو دې زو غواړم خو دغه لګ دی دغه لګ راولي الله په رضا خو دا رامیان لګ راولي کنه په منظري باندې به ورته خط اسمره خې په یونیورسل باندې ورته خط یونیورسل خې الله خوشحالي کی کنه چې خپل ځان تاخلي کنه هغه بیا غریبان تم واخلي صحیح ده نو غریبان چرته دي نو وستو غریب ای زه غریب یم تو ورسته زما سره دا ګاډی دی زه غریب یم زه خو خیرات د هندوانو مال دی به مړانې خوري یا تو غریب ای خو